الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السخي قريب من الله وقريب من الناس وقريب إلى الجنة بعيد من النار الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه زما معزز سامعین و حضرات رونو تفصیلی د سیرت النبی بیانات با رستو شروع کوم انشاءاللہ او هغه به ډېر طولاني او تفصیلی وي خود د میاشتې د مقتضى الحال موافق چې د ربیع الاول شریف میاشت ده او دا میاشت چې د رحمت للعالمین په مناقب او ښایسته شي نو مناسبه ده نننې بیان کېدون کې بیان د رحمت للعالمین په یو صفت باندې کول غواړم چې الله رب الجلال محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د انسانیت سره چې څومره صفات خوان کو د مبارک د هغه صفات یو مجموعه الله تعالی پیدا کړی بعضې داسې ښه کارونه دي چې هغه شریعت هغې ته حسن ویلی وي بعضې داسې بد کارونه دي چې شریعت د هغې نه منع کړي وي
خو سنور ښه کارونه داسې دي چې هغه عقلا و عرفا و شرعا ښه کارونه وي. عقل مقتضی د حسن د هغې وي چې دا بهترین کار دی، عرف کې مغه کار ښه کار وي او شریعت کې هم ښه کار وي. او بعضې بد کارونه داسې دي چې عرفا و عقلا و شرعا بد وي. من جمله د هغه کارونو نه چې هغه شریعت حسن ګڼلی وي، یوازې شریعت حسن نه بلکې عرف هم ښه ګڼي هغه او عقل هم ښه ګڼي، هغه صفت د سخا دی. رب کائنات رحمت للعالمین ته د سخا یو دریابي زړه ورکړی و. عالم انسانیت کې دومره سخی انسان نه دی تیر شوی څومره چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. واقعات د فقیری او د مسکنت او د لوږو د تندو چې تاسې د علماو نه اورئ هغه په خپل ځای باندې رښتیني دي، خو د هغې دا معنا نه ده چې دی مبارکو ته دنیا راغلی نه ده یا دنیا ورته نه راتله. ډیره پراخه پیمانه د دنیا ورته را روانه وه، خو ده دا عزم کړی و چې د دنیا د سرو او د سپینو زرو روپۍ که درهم دي که د نانیر دي دا به زما په کور کې یوه روپۍ هم شپه نه کوي. تمامه زندګۍ کې په لکونو درهم او د نانیر دته راغلل، خو د سار نه د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې به یې هغه صدقه کړل، هغه به اخلاص کړ، پرېښودلې نه د ځان سره. سخیو انتهایی یو کرت منګه او تاسې کې چې څومره مالدار دي په لوټونو مالدار دي، تش کاغذ سره سپینې نه دي کتلي. د سرو زرو د سپینو زرو مالداران په مونږ کې نشته دي، او کدي مسې لږ لږ څه لري لبې له زکات پې وړي، 2.5 تولې ورسه برابرې شي زکات پې وړي، 2.50 تولې برابرې شي د سپینو زرو زکات پې وړي. خو اصلي سرمایه سونه ده او سپین زر دی، دا چا سشته نه دی. ادا اندر شیر د زرګرانو او صرافانو سره هم څه عدد معلومه دی. نو اصلی سونا اصلی سرمایه چې د اسره او سپین دی. رحمت للعالمین ته د بحرین نه جزیه او ټکسونه راغلل او دومره سونا او سپین زر درهم او د نانیر ورته راغلل چې هغه په یو کوټه کې نه ځایېدل، هغه نه دی بیټرۍ یو پیس دغه کلکول غواړي، بیټرۍ دغه کلکول غواړي. نه دومره زیاتو چې هغه بیا مسجد نبوي ته راوړل او د مسجد نبوي د کوټې دغه حصه چې وه دا داسې د سپینو زرو د سرو زرو نه ډکه وه، په ځمکه کې وشیندلې. دا څومره سونه او سپین ورته راغلي دي چې یو کوټه ترې ډکېږي، داسې پرتې وي په ځمکه وه. او زمونږ او ستاسو سخا څه شي دا ډېر سپینګیري دي، رانه خفه نه شي، خاص کر دا ډېر سپینګیري اول څه نه ورکوي، بیا داسې ډېرو غوټو کې توکړي که نه په ډېره خوارۍ راوباسي، بیا هغه چې راوباسي بیا داسې ګوري چې اوس چېرته 50 په ځای باندې رانه سلګون لاړ نه شي، بیا هغه داسې پاڼې پاڼې کي که نه. زمونږ ستاسو نارینه و ټولو کمه ده، که ورکو یو عدد باندې ورکو 500 او 100 او 200 مبارک څومره سخا ده. ترې راغی حضرت عباس رضی الله تعالی مبارک ته عرض کوي زه د کافرانو د خوانه راغلی وم او ستاسو مجاهدینو په بدر کې بندي کړم، په زولنیو وتړلم، زما یو وراره و عقیل نومې د هغه هم بندي که.
تاسو دا یو بندیانو د بدر نه فدیه ټولوله، ما نه مم فدیه واخیسته او زما د وراره نه مم فدیه واخیسته، زم مسکین او غریب ما وراره مم غریب و انی فادیت نفسی وعقیلا، ما د ځانم فدیه درکړې ده او د وراره فدیه مم درکړې ده، او اوس ښه مالدار یې، ښې ډېر روپۍ د تراغلي دي، ما ته دې کې سراک. عباس سے وترا اوس مبارک ورته داسې نه وایي چې ښه ورشه خو 500 روپۍ واخله چې ګورې 600 وانخلې یا خپله راشي راوایخلي ورته وایي شماري نه، وی زه ورشه هغه ډېری پروت دی د سرو د سپینو چې څومره دې وس کېږي اوچت کتې، دا سخا ده. هغه چې راغی نو څادر یې ورته خور کړ، نو په لپو باندې به یې راخستې او څادر کې به یې اچو، نو دا څادر چې راټول کړ نو هغه دومره ډکو، دا سره او سپین خو ډېر وزندار دي که نه، دا سړی اوچتولی به نه شي، چې زور یې وکړو نو هغه اوچتېده نه. یا رسول الله فاحملني علی، دا را په اوږه کا. مبارک ورته فرمایي زه خو یې نه در په اوږه کو، اجازت مې درکړې چې اوچتې که نو دومره زیات دې واخېسته چې اوس یې په ما باندې چې ما ته را په شا که، زه د دنیا کار کې کومکونه چا سره نه کوم چې دا دنیا به زه تا ته په اوږو درچو. وی یو صحابي ته ووایه چې دا را په شا کي، وی نه چاته وایم هم نه چې در په شا کي. مجبور شو نو یو 16 پیتې کمې کړې، چې بیا یې راټول کړه چې زورونه یې وکړه بیا نه اوچتېږي. یا رسول الله فاحملني علی، دا را په اوږه کا، وی نه زه خو یې نه در په اوږه کوم. چاته ووایه چې هغې را په اوږه کې وي، چاته وایم هم نه، نور یې ترې نه کمې کړه. نو دریم ځل یا څلورم ځل چې زور وکړه هیله بیله یې اوچت کړی شو. نو چې داسې روانو نو مبارک پسې کتل چې تر څو پناه شوی نو ورته کتلې چې ما اجازت درکړه درته، نو انصافداره تا ته ګېډې وتړوست. نو دا د ده د سخا اندازو چې یو کرتې په خرونو باندې سره و سپین زرو 2000 جوړې وي، دا راوړه جزیه راغلی وه د نجران د عیسویانو. بلال صاحب ته ویل چې ماښام نور پرېوتی نه چې ګورې دې نه څه پاتې نه نو چې دا ټول خلاص کړي. هغه اوس خره مخکې کړي دي د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېږي او خلکو نه تپوس هم کوي ځکه چې خزاني وزیر دی، بس هغه بې ځایه استعمال نشي. تاسو دې کوڅه کې فقیر څوک دی، کونډه څوک دی، یتیم څوک دی، خلک وایي دا دی، دا دروازې ټکوي خلکو ته ورکوي. ماښام ته لږ ټیم پاتې دی، واپس بلال صاحب راغی. مبارک تر دې ټیمه کور ته نه وتلی، ګینې به چې مونځ وکړو کور ته به ته. بلال صاحب ته وایي څه دې وکړل، څه خو پاتې نه وي. وی دا نور خره وار جوړي هر څه مې تقسیم کړي دي، خو په یو خر کې یو وري کې لږ سونا او چاندي سپین زر او سره زر پاتې دي. وی زه د ماښام مانځه ته به خلک راشي نو مسکینان پکې په دوی تقسیم کړي. په هغې تقسیم کې وی اوس څه وشوې، اوس هم پاتې دي. وی ماخوستن مونځ کې تقسیم کړه، ماخوستن یې چې تقسیم کړه وی اوس هم پاتې دي. نو رحمت للعالمین عادت داو چې هغه به کور کې شپه کوله، که معتکف به و جماعت کې به وګینې نورې به مسجد کې شپه نه کوله. نو هغې مبارکو چې وکتل چې دنیا پاتې ده، پېښه ما ته مسجد کې ځای تیار کړئ، زه دلته وده کېږم. نو دغه یوه شپه چاته ووایي چې کله کېږي که نه، دا څه کوي داس ښه مې په مرض هم پوه کړی. نو هغه یوه شپه ده په مسجد نبوي شریف کې وکړه. سهار چې شنو بلال صاحب ته وایي چې اوس شروع شه، دا څه چې پاتې دي دا تقسیم کا. مازدیګری ټیم و چې بلال صاحب راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس 1 روپۍ هم پاتې نه، د هر څه خلاص شو. وی اوس مې زړه آرام شو. بې د نه بعد مبارک کور ته لاړ. کور ته نه تلوی چې دا 1 روپۍ پاتې زه نه ځم. یوه ورځ وه چې مبارک جمع وکړه. کمو جمع پسې به چې سنتو نو هغې به اکثرا د فرض نه بعد اللهم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام
یا د دې موافق په حدیثو کې څنور اذکار راغلي دي هغه به ویل او بزر په پاسه او استبکور تلاړ د حالت اکثریو اکثر پیدا سي کو ولی اکثر داسې کول ځکه اکثر داسې کول چې مبارک به کم کار همیشه وکړه نو هغه به په امت باندې په دین کې یا واجب وګرځید او یا به سنت مؤکد وګرځید او دا دعا چې د نه واجب ده او نه سنت مؤکد ده دا څه شی ده مستحب نو مستحب هغه عمل وی چې رسول الله مبارک په زندګۍ کې کله کله کړی همیشه یې نه کړی دې ته مستحب ویل شي که همیشه یې کړی وي هغه به سنت او واجب ګرځي او دعا چون کې واجب ونه سنت ونه مستحب وا نو مبارک د مانځنه بعد به استکور تلاړه سنت به کور کې وکړه بیا به کله کله پاتش چې خلکو ته پته ولګي چې په جمعات کې سنت جایز دي کوم منځونو پسې به چې سنت نو لکه د سار منځ مازیګر منځ نو سار منځ کې به اکثر بیا به مخره وګرځولو خلکو کله به بیانو که خلکو ته به خبري وکړي کله به دعا وشو چون کې دا غي د کردار د ژوندۍ د هر قدم قدم نه دین جوړې دا نو کم کار کاغه یو ظلم کړي دې مونږ به کو همیشه او کمه چې ډیر کړي دې مونږ به کو همیشه خو هغه د دایم د پاره په جماعت کې سنت نه کول بلکې کور ته بتا تر سوچ په امتیانو فرض او واجب نشي او افضلم دادا که سو کور کې سنت کولې شي نو دا افضل دي او چې ګران دي که تاسو یو ځل تجربه کوي کور ته روان شئ زمونږ استادو کورونو کې د عبادت د پارزان ته کمره نه خاص شوی پای کې ماشومان وي شوري زوګوي نو سړی به مونږ په هغه شوق نشي کول خو کسو کې کولې شي او ځان ته کمره لري او شیخان وي نو سنت پکور کې د جمعات نه افضل دي دا اتفاقی خبره ده په دې کتابونو او حدیثو کې ډېر حدیث وارد نو عمل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیا دا او چې روبګر زید خلکو ته صحابه نو صحابه خو پټول مینو آی بزور کو چې دی خي اړه کې کینی ځکه اکثر بر رسول الله مبارک خي اړه تر تاوید دا ماشوم دلته ولې تاسو کې نه ولې دا بوزي ماشوم جمعه تر واستل جایز نه دی ښا بار لاړ نو اکثر بیا خی اړخ تراتاو شه او خلق بم دی اړخ ته زیات ناستو چې د مبارک مخ ته وګوري نه یو ورځ چې څنګه د اسره وګرځیدا خلق په دې تمه ناس دي چې یا به دعا کوي یا به موږ ته بیان کوي خبري وکړي چې څنګه سلام وګرځو چې را وګرځیدا بس ډایرک پاسه او دسه په سرعت باندې پرې صفونو کې د یو بل په وګو قدمونه اړول او د کور په خوا باندې په تیزی روان صحابه حیران شو چې دای سنوي غونډه عجیب عملو داسې تیز لاړو دا ولی بس لګرستو بیا راغی صحابه ته تسلی ورکړي تاسو به تشویش راغلی چې ما دا منډه یا دا تیزی ولی وکړه مازیګر منځو وې زما په کور کې چا سونا راوړه سونا پاتې وا مون می چې کوو مانځه اخره کې هغه را یاد شو چې ما خام نږدې دی غ سونه دی په کور کې شپه ونه کی نو دا منډه می واخسته چې د ما خام نمخ کې سونه چاته صدقه کوم هغه صدقه انتهایی سخی انسان دی مبارک یو صحابي حکایت کوي وی ما ته مور شوده راکړه چې دا وې سم محبوب بیبیانم ټول ور سره محبت او چې چا بچېلې کور کې و دوه پهلې شوده بو یو به ځان ته ایثار کوي دا یو رسول الله مبارک تویس شوده را تراکړل چې دا وې سم محبوب ته دا مې راواخستل را مې وړل او چې کله راغلم مبارک ته می چې دا شوده څنګه ورکړ نو خوا کې سونا پرتا نو ودا لاس په دې سونا کې خخ کو په دې لاس کې چې څومره سونا زیاده ده سه خموټه ډک
خدای ما تراکله چې واخله دا ویس هغه شودره وړي دي د مقابل کې سونا ورکوي ور یو موټه سونا ورکوي ور سونی ډیر وزن یو موټه سونا کم از کم لک سکم 1 کیلو بخیږي زما استا په حساب باندې نن سبا 80 लाख نه برابر قیمت جوړي هغه شودره وړي په جام کې دی ورته 80 लाख روپۍ ورکوي یعنی دومره قیمت ورکوي دا سخا ده دا روپۍ چې څوک صدقه کوي دام زړه غواړي خو چې بیا سره زر او سپین زر صدقه کوي نو دا نه ما صدقه کړی نه لا تاسو صدقه کړی دا ډیر ګران کار دا سخیانو نه سخت سخی بیبي او زنانه چې وی کنه کې دې شي چې یو طالب ته یو چونی ته یو جماعت کې یو مدرسه کې پیسې ورکی خدا سے زنانه به نه ګوري چې هغه د غار نه هار را کوز کې ردا جهاد چنده کې ورکوم دا مدرسې چنده کې ورکوم دا نشي کول چنده د سترو د سپینو دا ډېر ګرانه مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیہ پیر ارچ خراسانی د 36 लाख روپو سونا ډیره مخکې اخسته وشل 2 کاله مخکې شپږ زره وزره کې توله وکړه 4,500 کې توله واغه وخت چې بیا کله وفات شونه دای وصیت کړیو چې دنه پتری جوړ کړی وې دا ما پسې د اسقات کې تقسیم کړي نو کله چې دا تقسیمیدا نو 1 کروڑ او 2.5 लाख روپو سونا و بیا په دې وخت کې قیمت داو بادشاہان مړ شوی مولیان مړ شوی پیران مړ شوی عربو کې او عجمو کې خدا بوانو لري چې چا پسې په دایره اسقات کې سونا تقسیم شوی دا مبارک سے رحمت الله علیه پسې صدقه صد 1 کروڑ روپو سونا تقسیم شوی دا یو پترې په کې هغه وخت کې ماتم راکچا ا پترې په هغه وخت کې چې د ډیرو روپو هغه غالبا چې 14,000 روپۍ یو پترې نه جوړې دي یو کس ته پیدا ورکول نو دا وی د الله تعالی مبارک سره رحمت الله علیه او زلدا سے فرمایل چې د عوام او د اولیاء او دا فرق دی چې عوام څومره زړیږي دنیا سره محبت زیاتی عوام چې څومره زړیږي دنیا سره محبت زیاتی او د الله دوستان چې څومره زړیږي وی دنیا نه نفرت راځي د الله د دوستانو په بوډاوالي کې سخا د ځوانۍ نه ډېرې څومره چې مرګ ته نږدې کېږي بس دوی وی چې دار سمې لري کړي وی الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته یو جام شوده ورته څوک راوړي یو موټه سونا ور کوي 70 लाख 80 लाख روپو سونا ستاد د زمانه پر ریټ ور کوي ورته کنه او چې کله د دنیا نزینو د خپل صغره د یو يهودي سره غاڼه و ورپسې تینا خسته قرض دی بیبیانو کې د کمی بیبي په کور کې غنم کمو یا ورپسې کمی ا دکاندار وی لګي ورپسې قرض راکا پیسې چې راشي دربک ناغه ورته وی چې ما ته ذمہوار شته د دې خبرې څه ذمہواری بوي کپه دا ټیم درانه کړ بیا وسوي لوی کم بخت انسان مبارک ورته فرمایي او صغره راوړه خپل صغره جهادي صغره وا اوی نور څوک ما خبره و دا صغره بدر کم دا پټ ځان سره کیدا دا استاد اوربشونه قیمتي ده که په خپل ټیم می روپۍ درنکړي دا صغره واخله پکې دا پکې کټ کبي رحمت للعالمین دنیا نه پردشه ودرعه مرهونه عند يهودين او اغه صغره د يهودي سره غاڼه پاتې شو او د اوربشو په بدل کې غاڼه کړیو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ بیا هغه صغره د يهودي د غاڼې نه خلاص کړو پیسې او تور کړې او هغه د برکت لپاره وساتل نو دا سينو چې د دنیا نه راتله دنیا ډیر زیات او تر روانه وا خدا دنیا بیرته خرچه کوله به بیرته ختمه نو ما عرض دا کو چې خصفات خډیر دي او په دې صفاتو کې یو صفت د سخا ده او دا د سخا د صفت ده چې شریعت کې هم صفت شوه ده چې السخی قریب من الله سخی الله ته ډیر نږدې وي
قریب من الناس وی د خلکو تم ډیر نږدې دار چا خوخي سخی سره دار چا خوخي گاونډیانو مر سره مینه ولی احسان ور سره کوي طالبانو تم ډیر ګرانی سخی سره پیژني دا سخی او د جمعات د مولا صاحب ته خود زړه ټوکړی هغه ته سم ګرانی سخی سره او دا بخیل نه دی بخیل دا د جمعات د امام صاحب ډیر بدی شي سمې بدی شي ګور اسی هغه وتخان دی را خان دی د متخان دی زیرداری د کوي سره خو نور سم بدی شي بخیل دار چا بدی شي خو جمعات د مولا صاحب سم بدی شي ګور نو دا او سخی وتګرانی الله تعالی تم ګران رسول الله مبارک فرمای خلق تم ګرانی وي الله ته نزدې خلق ته نزدې قریب من الجنت وی سخی سره جنت تم ډیر نزدې بعید من النار سخی سره الله ته نزدې خلق ته نزدې جنت ته نزدې یو شین لره دی چې د جهنم نه ډیر لري سخی سره او بخیل سره بعید من الله بعید من الجنه بعید من الناس قریب الى النار بخیل سره د الله تعالی نه ډیر لري د خلکو نم لري د خلکوم بدیش او د جنت نم لري یو زی ته نږدې دی چې جهنم ته ډیر نږدې دی هغه عالم به ډیر لوی افسوس او ارمان کوي چې بیان کړي وي خلکو په بیان عمل کړي وي د بیان د عمل په وجه هغه خلک سامعين جنت ته لاړ شي او دا مولا جهنم ته روان وي الله دې موږ ته وساتي امینو وېدا وړي ارمان کوي چې دا خو هغه عوامو چې ما په خبرو جنت ته رسیدلي او هغه مالدار پلار به ډیر لوی افسوس ارمان کوي چې دا مال ګټلې وي او خرچه کوي نه د دین په کارونو باندې او د مرشي په دې زامنو کې یو زوی الله سخیو خېږي د پلار ګټلې مال زوی خرچه کوي نو د پلار په پیسو جنت کې محلونه واخلي او غلطه پلار به خړستر کې پاتې وي دا هغه زما دنیا و دې په جنت ته لاړو باغه دنیا ز جهنم ته روان وي دا پلار ډېر لوی افسوس ارمان کوي نو زما معزز رحمت للعالمین دسه سخیو چې ما او تا خالق لا یزال سوې قران کریم کې انفقوا 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 خرچي کوي خیرات کوي خیرات کوي هر صورت او هر قران آیتونو کې ګوري د انفاق امر کی ځکه الله تعالی ته پته ده چې د عام انسانیت کې بخل شته دی او چې کله خیرات شروع شي نو بخل ختميږي او رسول الله مبارک ته څنګه امر کیږي لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك اے محبوب دا لاس دے سٹ پوری تڑلے مساتا کنایہ دا بخل ندام بخل مکوام ولا تبسطها كل البسط خدا لاس دے بالکل کلاو مساتا چې سرازی نو ټوله ورکه دا سم مکوا نګورا موتا ته د کنټرول د پاره نوې مبارک کنټرول ای ولی کنټرول ای هغه سخا دغه طبیعت ته ادسي سخیری چې سرازی ټول ورکه الله تعالی ورته وی د لاس د سم مساتا چې سرازی ټول ورکه لکه گزاره کوا نو دومره سخیری چې عام انسانیت الله تعالی په سخا ماموري چې سخا کوا او هغه کنټرولي چې تل گزاره کوا تعالی لاس بالکل کولو ساتلې لګه گزاره کوا دومره سخی انسان ماسپخیم د جمع ټیم نږدې په دې وخت کې د سره پکور کې یو قمیص او یو پرتګو بل جوړه نه و دا یو جوړه په غاړه و یو بیبي ورته رااله وې زما ستا قمیص پکار دی ستا جوړه مې پکار مبارک سوچ کوي چې زور بکم ورته جمع ته خلا ټیم شته دی که به ما ته بل پیدا شي دا خپل قمیص وې استاغه ته ورک یو لنګ کې پاتش بلال سے بازانو کې اقامت ټیم نږدې دی راضی आवाज کې خلک را جمع دي صحابه جمع شوي دي تاسو راځي کنه چې اقامت شروع کوم مبارک حیران ناشته چې به قمیص اوس جمع ته څنګه لاړ یو لنګ کې څنګه جمع ورک بیا आवाज کوي مبارک غلی ناست حیران نو شاید په دې وخت کې پزان ملامتیام ویلی وی چې ولې دا قمیص ورک ورته اوس بری جمع پکې کړي نو آیت ورته راغې
لا تبسطها كل البسط. محبوبه دا لاس دسي مساته چې سر راځي ټول ورکه فتقعد ملوما محصورا. نو بیا ناس ته په ځان ملامته وي، ځان ملامته کې چې ولې مې د کار کړی دی. نو دا کمال سخا د وجنه خالق العزال دته د کنټرول ایتونه را لېږي چې تل گزاره کوه. نو ټول صفاتو کې مبارک کامل دی. او صفت د سخا کې په عالم انسانیت کې دومره سخی انسان نه راغلی څومره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې یو صفت مې څو کلمات پیش کړل. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل علیه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما نافعا، ربنا زدنا علما نافعا، ربنا زدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا